د معدې متعلق چې د چا څومره هم بیماری دي که د چا معده پړسیږي یا معدې سوځي یا نور څه بیماری دي ورته د معدې نو دغه کسان دي دا ویډیو وګوري په دې کې زه تاسو ته د معدې هر قسمه بیماری ختمېدو دپاره یو دو آسان دمونه درښیم او سره پکې دا هم درته وایم چې انسان ته د معدې بیماری څنګه لګي او دام د تپکې وایم چې انسان د معده دا به هر قسمه بیماری نه همیشې لپاره څنګه محفوظه پاتې کېږي دا درې واړه خبرې زه تاسو ته په دې ویډیو کې کوم ټیک شوه نو اول راځو د معدې چې هر قسمه بیماری وي د دې ختمېدو دپاره کم یو دم پکار دی نو دوه دمونه درته درښیم ښه اولنی دم ډېر آسان ترین دم د زما عزتمندو اولنی دم دا دی چې سورة القدر کم یو دی بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر دا سورة القدر دی نو دا به تاسو څنګه طریقې سره کوئ سحر او ماښام 11 پیرې به صرف په یو ګلاس اوبو باندې شوف کوئ 11 پیرې به سحر په یو ګلاس اوبو باندې ورشوف کوئ دغه اوبه به اوس کوئ او 11 پیرې به ماښام مونځ نه رستو په یو ګلاس اوبو باندې دا ورشوف کوئ او دغه اوبه به اوس کوئ نو انشاءالله زر تر زره به ستاسو د معدې هر قسمه بیماری ختمه شي دا یو دم شو اوس دویم دم هم ډېر آسان دم دی تاسو به داسې چل کوئ چې کوم وخت تاسو روټۍ ته کښېنئ نو د روټۍ نه مخکې به تاسو سورة القریش بسم الله الرحمن الرحیم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف دا سورت چې دی که نه دا به تاسو صرف یو پیره ووایئ او په دغه تلکارۍ او روټۍ باندې به ورشوف کوئ تاسو صحیح شوه بیا به تاسو چې کوم هر یو نوړی سره چې هر یو مخکې خو به بسم الله الرحمن الرحیم بیا وایي روټۍ شروع کولو نه مخکې په هر یو نوړی سره به مخکې بیا به بس صرف وایي یا باسطو او خولې ته به ورچوي یا باسطو هر یو نوړی سره به دا شوف کوئ ټیک شوه دا خو شو د معدې هر قسمي بیماری ختمېدو لپاره دوه آسان دمونه چې کم یو تاسو ته آسان وي که دویم نه صحیح شوف کولی لومبنی خو آسان دی که نه او که چاته دویم آساني بیا دویم ټیک دی صحیح شو دا شو دمونه اوس راځو معدې دا بیماری انسان ته لګي څنګه نو زما عزتمندو حکیمي خبر درته کوم ها نو خپل حکیم نه مه ګورئ حکیم صاحب نه مې اورېدلی دی ښه نو هغه یې وایي که نه زما عزتمندو معدې بیماري خو ډېرو شیزونو نه انسان ته لګي خو اصل یو څو وجې چې دی که نه یو دا چې انسان خوراک ډېر کوي چې روټۍ څوک ډېره خوري که نه موړي او بیا هم روټۍ خوري نو دې د وجې نه معدې بیماري لګي یو دا وجه ده او دویم چې روټۍ بې ترتیبه خوري څنګه بې ترتیبه بې ټیمې خوري بالفرض خاص کر د مازدیګر چې څوک ډېر خوراک کوي او که هر څه خوري که مازدیګر هر یو قسم خوراک کوي که نه بس د معدې بیماری به درته لګي وایه وړه غوندې ټاپي دې ولې نه وي خو چې د مازدیګر په ټایم کې څوک خوراک کوي دته به د معدې بیماری لګي او دویم بې ترتیبه څنګه مطلب دی بې ترتیبه مطلب دا چې څوک د ماسخوتن په ټایم کې ډېره روټۍ خوري حالانکه ماسخوتن په ټایم کې انتهایی کمه روټۍ پکار ده وایي روټۍ چې ده که نه که ټوله ورځ کې څوک چې څونه روټۍ خوري که دا 100% کې 100 حصو کې دا تقسیم کې وایي بهتره دا ده چې 80% دا 80 حصې چې دي دا د سحر ناشتې کې تاسو وخورئ یعنی سحر ناشته کې ډېره روټۍ وخورئ او د ماسپښین په ټایم کې 13 حصې 40 حصې پاتې شو که نه چې 80 سحر تاسو وخوړه او 13 حصې بیا د ماسپښین روټۍ سره وخورئ او بیا لس حصې چې دي دا د ماسخوتن اخري او جرمن والا ډېره ښکلې خبره کوي جرمن والا هغه وایي که نه سحر ناشته چې ده که نه وایي دا د بادشاهانو په شانتې کوئ بادشاهانو په شانتې ناشته کوئ یعنی ښکلې ناشته کوئ ښه ښایسته ناشته کوئ ښه ډېر خوراک پکې کوئ د سحر ناشتې کې او د ماسپښین چې ده د شهزادګانو په شانتې یا وزیرانو په شانتې کوئ یعنی درمیانه خوراک کوي د ماسپښین په ټایم کې او د ماسخوتن چې ده وایي د ملنګانو په شانتې کوئ یعنی لږه خوراک کوئ ملنګانو ته خو که میلاو شو که نه یا ورته څوک د کور نه یو روټۍ راوباسي یا لږه شانتې ورته راوباسي نو د ماسخوتن روټۍ وي د ملنګانو په شانتې خورئ نو حاصل د دې دا شو چې سحر ناشته خیر د ښه کافي کوئ او بیا ماسپښین لږه درمیانه او ماسخوتن ډېره انتهایی کمه خورئ نو ان شاء الله معدې هر قسم بیماری نو بیا الله تعالی محفوظ ساتي او څوک چې د دې الټه کوي
سحر که خوري او کنه لږه خوري یا ماسپښین زیاته خوري یا ماسخوتن دته بیا معدې بیماری لګي یو دا وجه ده. او دویمه اوبه چې دي اوبه دا روټۍ سره چې کوم انسان سکي دا بیا لږ په ترتیب سره چل زده کوي د دې څنګه ترتیب دی ښه. نو د روټۍ په منځ کې خو به اوبه بیخي نس کوي اوبه به بیخي نس کوي. کوم انسان چې د روټۍ په منځ کې اوبه څکي معدې بیماری به ورته لګي. او دویم مخکې څنګه ترتیب دی مخکې به داسې ډایرکټ نس کوي چې بس اوبه څکي او ډایرکټ روټۍ شروع کوي نه داسې نه. مخکې چې د نس کوي کم از کم نیمه ګنټه ترې نه مخکې څکي نیمه ګنټه د روټۍ نه مخکې اوبه څکي او چې وروسته څکي که نه زیات نه زیات 2.5 ګنټې او بیا کم نه کم 1 ګنټه بعد ترې نه بیا اوبه څکي ډایرکټ ورپسې مه څکي ټیک شو. بیا ورې دا منځ کې به اوبه بیخي نه څکي مخکې به ترې نه نیمه ګنټه بعد او وروسته به ترې نه زیات نه زیات 2.5 ګنټې ډېره بهتره ده که 2.5 ګنټې نه کم از کم 1 ګنټه بعد ترې نه بیا اوبه څکي ډایرکټ ورپسې مه څکي. نو انشاءالله چې دا څوک پرهیز کوي که نه معدې بیماری به ورته هېڅ کله بیا نه لګي. او که څوک دا پرهیزونه نه کوي روټۍ کې په منځ کې اوبه څکي یا روټۍ په نمک کې اوبه څکي او ډایرکټ ورپسې روټۍ شروع کی یا روټۍ چې څنګه ختمه کی ورپسې ډایرکټ اوبه څکي نو بیا ورته معدې بیماری لګي خامخا. او که دا پرهیز کوي روټۍ نه نیمه ګنټه مخکې اوبه څکي روټۍ په منځ کې اوبه نه څکي او روټۍ نه 2.5 ګنټې یا 1 ګنټه بعد اوبه څکي بیا ورته هېڅ کله معدې بیماری نه لګي. ټیک شو. دا یو څو طریقې کارو زموږ عزتمندو امید لرم چې پوه شوي به یې پې که بیا هم پکې څه تپوس وي په کامنټ کې رابطه کولی شي زه به انشاءالله بیا تاسو پې کوم صحیح شوه. او کوشش وکړئ دا ویډیو د ثواب په نیت باندې شیر کړئ هر چاته د معدو تکلیف دی چې هغې ته دا ویډیو ورسیږي او هغې ته نه بھرپور فایده واخلي او تاسو ته به دعاګانې کوي انشاءالله. ټیک شوه. الله رب العزت مو خوشحاله باسه. ته دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو. الله په امان.